السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ملګرو، دا ویډیو هغه په فیسبوک او په یوټیوب په سوشل میډیا باندې ډیره په تیزۍ سره روانه ده او په دې کې دا ویل کېږي چې دا کومه ویډیو هغه دا ډانس چې پکې دی نو دا د نازي اقبال ده. یعنی کوم چې شیر کېږي چې نازي اقبال په انګلینډ کې هغه داسې ډانس کړی دی او د هغې نه پس دا ویډیو هغه شیر کړې ده. نو کله چې د دې مونږ هغه تحقیقات وکړو، پوره معلومات مونږ د دې حاصل کړل، نو هغه د دې نه دا نه ظاهرېده چې آیا دا نازي اقبال ده که یا بل څوک ده. نو د دې په هکله بیا د نازي اقبال یو ویډیو هم راغله په کوم کې چې د هغې وضاحت هغې وکړو چې آیا دا ویډیو زما ده او که نه. نو راځئ تاسو هم وګورئ او ویډیو. کتونکو السلام علیکم. کتونکو څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک خیریت دی؟ زه خو لایف راتلم هم نه، زما غاښ درد کوي او خوله مې ترې پړسېدلې ده، ډېر زیات تکلیف دی راته د هغې نه، ځکه مې خوله پټه کړې ده. خو ډېر زیات ټلیفونونه راځي زما خاوند ته او ټول همدا خبرې کوي. نو کتونکو زه حیرانه دا یمه چې دې روجې ته هم خلک نه ګوري او خلک دروغ رښتیا خبرې جوړوي، په ما پسې دروغ جوړوي. نو زه ډیره زیاته خفه یم په دې خبره باندې. د خدای او د رسول خاطر وکئ، دروغ مه جوړوئ په چا پسې، ډیره سخته ګناه ده. دا هغه خلکو ته وایم څوک چې د خپل یوټیوب چینل د مشهورتیا دپاره چې هغوی دروغ جوړوي او په ما پسې خبرې کوي. څنګه چې تاسو وکته چې نازي اقبال په دې ویډیو کې وایي چې آیا دا کم خلک چې د ځان مشهورولو دپاره داسې قسمه حرکات کوي، دا ویډیو هغه زما نه ده، په دې کې داسې حقیقت نشته چې هغه مونږ ظاهر وکړو چې آیا دا ویډیو د نازي اقبال ده او هغه په انګلینډ کې ریکارډ کړې ده. د دې نه مخکې نازي اقبال چې کوم دلته په پاکستان کې کوم کیسونه روان کړي، د هغې نه پس بیا کوم چې انګلینډ ته لاړ او په انګلینډ کې هغه بیا د نیشنلټي حاصلولو دپاره کم کارونه وکړه، کوم په پاکستان پسې خبرې وکړي، په هغې کې ویل چې آیا زه په پاکستان کې اوسېدو، ما ته هلته امن نه و، نو د هغې وجې نه زه انګلینډ ته رالمه. نو هغې باندې کوم زمونږ د خیبر پښتونخوا او کوم زمونږ پاکستاني ورونه چې دي هغو پې هم یو ډېر د غم اظهار کړی و. نو دغه ویډیو به تاسو سره شریک کولی چې آیا دا ویډیو د نازي اقبال ده او که نه. نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.